بسم الله الرحمن الرحیم هیواد کې نوی تعلیمي کال په پیلېدو دی. همدې ته په پام تمې دا دي چې افغان خویندې به د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د زده کړو اجازه ورکول سي. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې پر همدې او یو شمېر نورو وارتو موضوعاتو د خپل قدرمن میلمه ښاغلي اختر محمد راسخ سیاسي شنونکي سره بحث پرې لرو. راسخ صاحب په خیر راسئ. تمې دا دي چې نوی تعلیمي کال په رارسېدو دی. یو افغانه خور هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي. ستاسو نظر څه دی؟ امکان لري چې په دې نوي تعلیمي کال کې یو افغانه خور مکتب ته ولاړې سي او خپلې لوړې او عصري زده کړې ترلاسه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانقدر تاسو ته او ستاسو د ټلویزیون کارکوونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال په هکله باید ووایم چې ما په اوله وخت چې طالبان د نجونو مکاتب بند کوي، هغه وخت کې ما هم یو نظر ورکړی و چې طالبان د نجونو د مکاتبو له ادرسه دغه یوه سیاسي معامله ګرځوي د نړۍ سره چې تر څو د نړۍ نه د دغه فشار له ادرسه دوی هغه خپلې غوښتنې په نړیوالو باندې ومني. په تاسف سره نړیوال هم په دغه څه کم دریو کلو کې د دوی دغه فشار ته هغوی سر ټیټ نه کوي، مګر هم د افغانستان د ترقۍ د پرمختګ او د لوړو تحصیلاتو کاروان په ټپه ودرېدی او دا د افغانستان د ولس په خیر نه بلکې د افغانستان ولس په زیان دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تعلیمي د مکاتبو بندېدل، د تعلیم مخنیوی او د لوړو تحصیلاتو دروازې بندول د خپل بچو په وړاندې دا د ملک سره، د مملکت سره، د خلکو سره، د ولس سره، د ترقۍ سره، د تکامل سره دا خیانت دی، دا ظلم دی. دا د اسلام له ادرسه، د بشریت له ادرسه، د افغانیت له ادرسه په ټولو بشري اقشارو کې دا منل سوی رکن دی چې هر انسان حق د تحصیل لري، هر انسان حق د کار لري او هر انسان حق د مبارزې لري. بناءً دغه دریو ټکو نه یو د بشریت یا په 21مه پیړۍ کې د دغه دریو ټکو دروازې بندول، د تحصیل، د مکتب، د کار، دا واقعا ظالمانه دی. خو زه ویلی سم دا سیاسي لوبه ده. په دغه سیاسي لوبه کې زموږ خپله خویندې، زموږ لورګانې قرباني شوي دي او دغه قرباني واقعا ډیره دردونکې ده او د دغه قربانۍ له ادرسه راسخ صاحب ستاسو په خبره چې افغان خویندې، افغان نجونې د سیاسي اړخه په همدې نوم ځپل کیږي یا مثلا ځپل سوي دي، څه باید وسي؟ اوسنی حکومت باید څه ډول یو میکانیزم جوړ کړي؟ اوسنی حکومت انکار نه دی کړی چې نجونې نسي کولی د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي. تاسو به تېره ورځ د حزب اسلامي د مشر خبرې هم اورېدلې وي. څه ډول یو میکانیزم باید جوړ کړي اوسنی حکومت چې دغه ستونزې ته نور د پای ټکي کېښودل سي، یو افغانه خور مکتب ته ولاړه سي؟ ټول افغانان د همدې غوښتونکي دي. زه غوښتونکی یم، ته غوښتونکی، عام خلک د دې غوښتونکي دي. اوسنی حکومت هم وایي چې موږ یې هم غوښتونکي. اما د یو چوکاټ تر جوړولو وروسته څه ډول یو چوکاټ باید جوړ کړي تر څو ژر تر ژره افغانه خور مکتب ته ولاړه سي؟ که وګورو هره ورځ که ضایع کېږي او زیان ویني افغانستان. دقیقاً ګورئ، دغه غوښتنه ما تاسو ته عرض کړي چې دا د بشریت غوښتنه ده، دا د اسلامیت غوښتنه ده، دا د ترقۍ د پرمختګ غوښتنه ده چې باید که چیرې غواړې چې ژوند د بدلون، غواړې چې په جامعه کې مصدر د خدمت شي، غواړې چې په جامعه کې ښایسته ژوند ولري، غواړې چې د جامعې د رکن نه راپورته شي، ته باید علم ولري، ته باید د علم څوکو ته ځان ورسوي، ته باید که دا علم په چین کې وي، که په روس کې وي، که په امریکا کې وي، که په غرب کې وي، که په انګلیس کې وي، د دنیا په هر ګوټ کې چې وي، ته باید ځان ورسوي، د هغه نه زده کړه وکړې تر څو پورې ته وسې کولی ته د خپل د جامعې دپاره، د خپل د خلکو دپاره، د خپل د ولس دپاره مصدر د خدمت شي. دا نو دې کې دا فرق نه دی چې آیا ښځه یوه ډاکټره شي او که یو هلک یا یو نرس ډاکټر شي. که ښځه هم ډاکټرېږي، هم خدمت کولو دپاره چمتووالی ښیي او که نر هم، دا د دواړو دنده ده چې د خپل د جامعې د ترقۍ او د پرمختګ دپاره خلک خپل بچي، خپل لورګانې، خپل هلکان مکاتبو ته او پوهنتونونو ته واستوي. بناءً دغه ګورئ، موږ په افغانستان او بیا بالخصوص په افغانستان کې دغه رهبران چې په موږ باندې تپل سوي دي،
لا تر اوسه پورې د افغان ولس له منځه داسې رهبر نه ده غوړېدلی چې هغه د ملت دردونو ته پټۍ د ملهم کیدي او زخمونه د وطن وګنډي او د ملت هغه هر غوښتنې ته لبیک وایي غوږ ونیسي. زه فکر کوم دا هغه رهبران ول که تاسې د حکمتیار نوم واخیستی، زه د حکمتیار پاک وایم وینا یې د بشري انسانیت له ادرسه معقول دی، دا ښه خبره ده. ای کاشکې دی هغه وخت چې خپله دی په پوهنتون کې و، دی محصل و، په هغه وخت کې هم باید نجونو ته او خویندو ته ترقۍ او پرمختګ ته یې احترام کړی وای، د نجونو په مخ یې تیزاب شیندلی نه وای چې ته ولې پوهنتون ته راځې. ای کاشکې هغه وخت کې چې دی د سره ټوپک و او د 1453 کال د داود خان د جمهوریت په وړاندې دی بغاوت وکړي او د جهاد اعلان وکړي او د هغه د نظام د ړنګولو دپاره. جمهوریت یعنې ترقي، جمهوریت یعنې ولسواکي، جمهوریت یعنې د پرمختګ په لور روانېدل، جمهوریت یعنې د خپل ولس له منځه انتخاباتو ته دانګل او انتخاب یعنې ستاسو د خبرو هدف دا دی ښاغلی راسخ چې حکمتیار نه غوښتل چې هغه وخت کې نجونې تعلیم یا زده کړې وکړي او دا خبره یا کومې خبرې چې کړي دي نه کول هغه وخت. اوس دا ډول خبرې دا ډول څرګندونې په څه معنا، یعنې ستاسو په خبره د یو خاص هدف لپاره د څه هدف لپاره دا خبره؟ کله کله اوس چې زه دا د حکمتیار خبرې اورم نو په دې چورت کې لاړ شم چې دا د ډاکټر نجیب وینا لکه چې د رهبرانو باندې ښه تاثیر واچوه چې بعد د مرګ نه د ډاکټر نجیب ویناوي چې ځوانان اوري، افغانان اوري، واقعا هغه خبرې کوي چې واقعا د افغانستان د جوړېدو دپاره، د افغانستان د یووالي دپاره، د سولې دپاره، د امن دپاره. مګر زه دا سوال باید مطرح شي د حکمتیار سره. حکمتیار صاحب ته د ډاکټر صاحب نجیب سره ولې دغسې د روشنګرۍ او د روشنفکرۍ په لاره نه یو ځای کېدې دې کاروان سره؟ ولې د په هغه وخت کې چې کولی سو وطن وژغوري، زموږ ملي اردو وژغوري، زموږ دار او ندار او 300 کلن دار او ندار وژغوري، چور نیسي، د کابل دفاع چا خبره کابل د پکړواله بدله کړله. مهمه موضوع همدا ده چې تر اوسه هم افغانان جبرانوي کابل په کنډواله بدل، افغانستان په کنډواله بدل. چا بدل کړي او ولې؟ اوس که موږ ګورو کله کله د جګړې یادونه کېږي، ځینې چارواکي د پخواني نظام البته یادونه کوي خپلو خبرو کې چې موږ غواړو یو ځل بیا افغانستان ته راسو، په یو نوم او په بل نوم غواړي چې بیا افغانستان نام نه کړي. چا کابل په کنډواله بدل کړی؟ افغانستان چا په کنډواله بدل کړی چې نن یو افغانه خور بې کوره، یو افغان ماشوم بې کوره او افغانان کډوال دي یا په بهرنیو هیوادونو کې دي؟ دا رهبران څوک دي؟ تاسو لږ لږ اشاره ورته کوئ اما که دقیق ووایاست ښه به وي. نو قربان اوسم بیا دا خبره به بیا زه ورداسې پوره به کړمه چې خپله د حکمتیار د جهاد نه راشروع تر دغه ننه پورې خپله د حکمتیار ډله او ټپله دوی د مکتبو ته وراچوئ، حتی د مکتبو د محصلینو د متعلمینو په اوبو کې زهر شیندئ. دوی متعلمې د لباس د ریشۍ سره چې نیولی وژلی دی، دوی معلمې په دغه نامه وژه چې ته وروره په دغه مکتب کې معلمې، نه هغه خلقی و نه به پرچمی و. مګر اوس زه وایم چې بیا هم څنګه چې دا تاسې وایي چې دا کابل چا کډواله کوي، زه خو دا وایم چې کابل ما ته پنجاب استخباراتو کډواله کوي. د چا په واسطه یې کوي؟ د مسعود او د رباني او د همدغه مزاري او سیاف چې دغوی ول چې دغه کابل په یو کډواله بدله کړله. مګر د رباني سره جنرال حمید ګل مشاور نظامي و، په کابل کې ناست په هوټل د کانټیننټل کې ژوند کوو، او د ګلبدین سره په چاراسیا کې جنرال د نظامي د استخبارات د پاکستان ناست و چې هغه به ورته ستراتیژي ورکوله، هغه به ورته پلان ورکوو او دی به هغه عملي کوو. حتی تاسې ولیدئ چې دغه حکمتیار چې دی وایي چې دا اوس عبدالله بهیر د ده نوتی ده، دغه ټول حقایق د ده د خپل د کوره، د خپل د بچو نه، د ده د خپل د لمنې نه، د ده خپل د ګنډو نه اوس اقرار کوي چې دغه خلک د پنجاب هغه واقعا سپېڅلي جنرالان او د افغانستان د تباهۍ دغه ول چې هغه غلامي دوی منله ده چې نن افغانستان په بدبختیو کې ډوب ده. دا د دوی د کړنو او د مبارزاتو اثرات دی چې زموږ دغه ټوله خوشبختي
له لاسه تللې او د بدبختیو په کنده کې ولیدلي وو. د دغه بدبختیو د کندې نه رایستل او دغه ملت یو ملت جوړول او مترقي ملت ترې جوړول او دا د ترقیو د کاروان سره یو ځای کول د ننني ټکنالوژۍ سره عیارول دا واقعا ډېر اوس زمان غواړي وخت غواړي. خو زه بیا هم په طالبانو غږ کوم چې طالبانو بالخصوص په هغه مشرانو چې دوی باصلاحیته دي دوی کولی شي چې یو فرمان ورکړي او د نجونو په وړاندې او د خویندو په وړاندې د تحصیل د کار د مکتب دروازې خلاصې کړي. نه زه په دې باندې متیقن یم چې په دغه سیاسي لوبه کې دا سیاسي لوبه ده. په دې سیاسي لوبه کې لکه څنګه چې اسامه بن لادن یوه سیاسي بهانه وه او غربي نړۍ راغی 20 کاله موږ وژلو او په موږ باندې د مونږ مورې استعمال کوي او نن زموږ خویندې مایوب بچیان زیږوي. دا د دوی د مبارزاتو د کړنو او د دوی د جهاد فی سبیل الله ثمره وه چې افغانستان جغرافیه دغه نیمه پیړۍ په دغه بدبختیو کې ډوب ده او افغانان 1400 معدن سره چې معدنونه لري اوبه لري خوږې اوبه لري لمر لري باد لري طوفان لري واوره لري د دې هر څه نعمتونو سره موږ د دنیا ګدایان یو. دا علت دا دی چې موږ رهبر نه لرو. هغه رهبر نه لرو چې هغه په سیاست باندې پوه شي. هغه رهبر نه لرو چې هغه د دنیا سره هغه سیاست وکړي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. نه د دغه په نامه چې فقط نوم یې ورته کېدي چې د خادم دین رسول الله مگر دوی خادم دین رسول الله نه بلکې دا دښمني د دین جناب راسخ. بله جناب راسخ د حکمتیار خبرو ترازو هدف څه و د دې خبرو خاص تاسو شاید اوریدلی وي زه مطمئن یم چې تاسو به اوریدلی وي څه معنا دا خبرې او په دغه سیاست شرایطو کې او دغه سیاست وخت کې ګورئ د دوی د حکمتیار څېره ډېره بدنامه څېره ده. بلې اوس حکمتیار خپله څېره یې غواړي چې خپله څېره سپینه کړي. دا توره څېره نوره نه سپینېږي خو دی که چیرې دی کوم ویناوې چې د افغانستان غواړي چې د افغانستان د ولس له زړه نه وکړي خو متوجه دی چې د ده وینا پسې د پاکستان استخبارات جنګالان استخبارات او د هغو هدایت دی چې دی دونه باجرأته غږېږي. که نه زه په دې باندې متیقن یم څنګه چې د حکمتیار زمن څنګه چې د حکمتیار زوم څنګه چې د حکمتیار نوسای څنګه چې د حکمتیار د ډلې حتی سخنګوی تاسې دغه سخنګوی اوس بیچاره په کابل کې دی. تاسې وګورئ چې د حکمتیار کړنه څه وایي وخت چې یو څوک تر دغه اندازې پورې په جامع کې او په خپل ګوند کې په خپله مبارزه کې د شرمسارۍ نه ډک وي آیا هغه څنګه ځان سپینولی شي؟ زما له نظره حکمتیار دغه ویناوې زه چې ما خپله تاسو ویل چې ما کله کله زه یې اورم زه خاندم ځان سره چې دی دا 40 کاله د افغانان دا د افغانانو مشران هغه کدرونه چې واقعا افغانستان ژغورلی سو هغه کدرونه چې د نړۍ سره سیاست کوي هغه چا ووژه؟ دا د پښتنو مشران چا ووژه؟ حتی د بي بي سي یو نطاق بیچاره هغه ژورنالست چې ورغی په چاراسیا کې ورسره مصاحبه وکړه ورته ویل شو حکمتیاره ته ولې دا کابل ولې دا ملت وژنې ولې دا کوي؟ هغه د هغه د انټرویو د نه خپرولو دپاره دغه سړی وروره د چاراسیا نه چې سم د کابل په لور روان شو د خپل خلکو ته امر وکړي چې ویې وژئ. همدا حکمتیار و چې پاټکونه د کابل نه تر جالباته لرو ده. تاسې خپله د زرداد قمندان زرداد خبرې واورېدې وایي زه وروره حکمتیار ماته ویلو چې زه یې درولی یم د سړک په سر او په ما باندې چورې کوو. همدغسې هغه قمندان ناصر و په لغمان کې دا ټول څه چې غله ول دوی سره ول دا څنګه چې آیا د وطن غلا خو هغه نظامي او دار او ندار خو چور کړل او پنجاب اته په دې لارو کې دوی پاټکونه نه لرودل. دغه طالبان نه هغه د ملا محمد عمر د دورې طالبان خپله ملا عمر وایي چې زه د دغه دپاره ما ټوپک پورته کوي چې بالکل دلته هلکانو سره ودونه کول دلته وروره پاټکونه ول دلته چارس و دلته بنګ و دلته بشبازي و دلته بالکل انارشیزم و ګډوډي و حتی ویلې چې دولت ملک الطوایفي نظام و په هر کوڅه کې یو نظام ولاړ و نو د هغه ناخوالو زېږنده دغه طالبان دي. بیا دغه نه نم چې دغه طالبان راغلل تاسو ولیدئ چې د جمهوریت په وخت کې همدغه ټوپک سالارو همدغه د جهاد هغه بیرغداران که د مسعود زمن ول که د مسعود کورنۍ وه که اسماعیل خان دی که همدغه د حاجي قدیر کورنۍ که دغه
د ګلبدین اتازومي وروره په سنا کې ناستو دا ټول یوې خوا نه یوه ډله یې وروره اخوا ځان یې په شا د پاکستان په ورونو کې ځای په ځای کړه او بله ډله یې وروره په کابل کې دولتداري کوله همدې ګلبدین ته د میاشتې په لکاو ډالره ورکول کېده دا اوس هم ته معاش راځي د پنجاب نه دا اوس هم ورته معاش د پاکستان د سفارت نه ورکول کېږي که نه والله په بله چې دوی حب الوطن من الایمان لرلی وای دوی د دې وطن ملي ګټو ته ژمن وای افغانستان هم په دې حالات کې به نه و تاسو یادونه خپلو خبرو کوئ راسخ صاحب چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته همدا اوس هم پیسې ورکول کیږي او همدا اوس هم تمویلیږي یا مثلا د یو چا د خوا تاسو خپله نوم واخیستی ستاسو نظر دی تاسو یو ثبوت هم لرئ ښاغلی راسخ پر کوم اساس دا خبره تاسو کوئ ګورئ وخت چې د یو کورنۍ بچی ووایي چې زما پلار زما نیکه ته معاش حواله دی د پاکستان د استخباراتو نه تاسې د بهیر خبرې نه اورئ وام نه اورېدئ چې هغه واضح وایي چې دا اوس هم وایي کڅوړې ورته ورځي دا اوس هم په کابل کې دی ناسته د پنجاب له استخباراتو له ادرسه وایي کڅوړې ورځي کڅوړې یعنې څه شی د پیسو کڅوړې ورته د پوښتنه وکړه چې آیا پیسې ورته وایي و نو د دې حق څه تاسې د څه شي نه غواړئ آیا هغه وایي چې دا اوس هم په پېښور کې د ګلبدین اووه اته کورونه دي په اسلام آباد کې کورونه دي د ده سرمایه ده حتی سرمایه یې وایي چې یو څه سرمایه په ډوبۍ کې ده په تهران ته دومره ځان سره ویوړ پلس هاو جریبه ځمکه هلته وه دا ټول درواغ ده دا خو راسخ نه وایي دا خو د ده د کورني غړي وایي د بنان ګورئ ګلبدین که چیرې واقعا موږ زه د ګلبدین په عوض وای او د ګلبدین ځان سپین کړی وای نو د دې ملت نه معذرت غوښتی وای چې نه تنها دی نه تنها دی که افغانه دی که پرون چپ دی او که راست دی موږ باید ټول د افغانستان د ملت نه باید معذرت جناب راسخ بله اوسنی حکومت باید څه وکړي حق اولیت څه ته ورکړي که وګورو تر ډیره پورې پرمختګونه سوي په افغانستان کې ښه ته به ښه وایو دا ستونزه به وي چې نجونې به مکتب ته نه ځي دا ما مخکې یادونه وکړه چې زه هم د دې غوښتونکی یم ته هم یا ما اوسنی حکومت وایي چې یو طرحه به جوړیږي یو شرعي چوکاټ به جوړیږي افغان خویندې به ځي مکاتبو ته اقتصادي پرمختګ تاسو ګورئ هغه چا چې غصب کړی تاسو یې ګورئ چې ورسره حساب و کتاب کیږي او حق اولیت باید کومې برخې ته لا هم ورکول سي تر څو افغانستان لا هم آباد سي لا هم د نړۍ څخه سیلانیان راسي افغانستان ته لکه څنګه چې اوس راځي د افغانستان څخه لیدنه کوي بیرته ځي خپل هیواد ته د افغانستان د هر ولایت څخه لیدنه کوي د افغانستان د هر کلي هرې کوڅې څخه لیدنه کوي په ښه ارامه فضا کې او د افغانستان د طبیعي ښکلا څخه خوند اخلي څه باید وکړو څه ډول باید یو ملي فکر پیدا کړو څه ډول باید یو ملي تګلاره غوره کړو تر څو افغانستان نور د جګړې میدان ونه ګرځي نور افغانستان کې څوک د منځه ولاړ نه سي افغانان نور کډوال نه سي افغانستان کې چې کوم کسان ژوند کوي بې کوره نه سي څه کول پکار دي څه ډول یو تګلاره باید غوره سي د افغانانو د خوا په لومړي کې ولس عام ولس باید څه وکړي او اوسنی حکومت باید حق اولیت څه ته ورکړي ګورئ اول خو دغه زموږ دغه دولت چې وایي دغه د طالبانو دولت مدارانو باندې دا موږ ډېر چغې او نارې وکړلې چې ګورئ تاسې د دنیا سره سیاست وکړئ هغه سیاست وکړئ چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي شي هغه لوبه ورسره وکړئ چې افغانان د ښه ژوندانه خاوندان شي هغه لوبه وکړئ چې د افغانستان جغرافیا ته نور زیان ونه رسېږي او افغانان نور په جګړو کې داخل نه شي دغه مخالفین چې درته پیدا دی او درته د مقاومت چغې وهي دو سره کښېنئ دا خلک راوغواړئ دغه نادیده مه ګورئ دا خلک راکش کړي که چیرې واقعا دا خلک د وطن اصلي بچیان دې وطن ته ژمن وي راځي چې خپل وطن کې ژوند وکړي او که چیرې دوی یو ځلې بیا د پنجاب په لمنه کې ولیږي د غرب په لمنه کې او د اسرائیلو نه ټوپک اخلي د روسیې نه ټوپک اخلي بیا دلته جنګ راپېښوي بیا یې محکمه کوي مې پرېږدئ مګر وحدت ملي زموږ بریا ده موږ باید ملي یووالی ته لاړ شو موږ نه باید یو ملت جوړ شي موږ په ټوله کې باید افغانان شو نور باید د قومونو او د ټبرونو نه راووځو د افغان ملت په حیث باندې خپلې غوښتنې نړۍ سره او د خپل ولس د سیالۍ دپاره ودانګو د کومه لاره باندې چې ترقۍ ته رسېږو پرمختګ ته رسېږو بیا هم زه وایم که چیرې موږ سیاسیون که له هر یو که اشتباه مو کړې ده موږ باید د ملت نه معذرت وغواړو مثلا راسخ صاحب چا اشتباه کړې په دې تیره نیمه پیړۍ کې ګوره په دې نیمه پیړۍ کې زموږ دغه ټولو رهبرانو اشتباه کړې ده ګورئ
که چیرې اشتباه مو کړی نه وای هغه وخت کې چې په جالاباد جګړه کې پنجاب 2 فرقې راغی د مجاهدو سره یو ځای په جالاباد د نیولو دپاره هغه وخت باید دا مجاهدین پوه سوي وای چې پنجاب څنګه راځي زما خاوره نیسي مګر د څه دپاره ګورې پنجاب هغه وخت کې غوښته چې موږ نه غلام او د غلام جوړ کړي مګر دا د هغې وخت د زمانې د رهبرانو دنده وه څنګه چې ډاکټر نجیب ورته مصالحه اعلان کړه څنګه چې ورته ویل چې زه د قدرت نه تیر یم د چوکۍ نه تیر یم حتی خپل سر نه تیر یم راځئ دا وطن وژغورئ دا وطن نور مه پرېږدئ چې دلته روسان لاړل سبا امریکایان راشي سبا پنجابیان راشي سبا ورور عربان راشي مه پرېږدئ دغه جګړه نوره په دې خپل کور کې مه جوړوئ د دنیا د بدماشانو جګړه درته مه جوړوئ مګر دوی وانه اورېدل ولې وانه اورېدل دوی غوږونه نه لرل دوی وجدان ضمیر نه لرودی د دې وطن سره مینه او محبت نه لرودی که لرلی وای نو به هغه صاحب کې به ویل چې وروره د روسانو په وتک سره جهاد په افغانستان کې ختم دی راځئ وروره دولت هغه د اعلان کړی ده موږ انتخابات ته ځو هر څوک چې وګټله هغه وروره زموږ رهبر دی زموږ جمهور رئیس دی مګر دوی دغه لاره ونه کړه ولې ونه چا نه ورته پرېنښودی همدغه د پنجاب استخبارات تاسې د نواز شریف خبره په پارلمان کې واورېدله اوس بیا یې ورور صدر اعظم دی دې ته بیا متوجه سئ چې بیا یې دا وارې ورور صدر اعظم شوی نواز شریف وایي په پارلمان کې ویلې وایي ما هغه خدمت پاکستان ته کړی چې د پاکستان هېڅ صدر اعظم نه ده هغه پوښتنه ترې وکړي چې کوم خدمت ویلې د افغانستان د قوي اردونه چې پاکستان ډار لرودی او ډارېدی او ماتېدی د هغه په وړاندې هغه ما وړاندې کړله ما هغه د منځه مې وړه په زرهاو تیارې مې د منځه وړې په زرهاو ټانکونه مې د منځه وړې او بیا هلته بیا جنرال مشرف څه وایي وایي ګلبدین ماته هیرو دی وایي احمد شاه مسعود هیرو دی وایي رباني مې هیرو دی وایي حتی وایي چې اسامه بن لادن مې هیرو دی د ګورئ هغه څوک د دوی هیروګانې چې زما وطن یې ورانکړی او د پنجاب هیرو دی نن تاسې خدایم تاسې خدایم زه دا درته وایم چې ملت تاسې خدایم چې د مسعود په نامه باندې په فرانسه کې سړک په نامه کېږي خو مګر افغانستان یې ړنګ کړی دی ولې هغوی کوي هغو ته په میلیاردو ډالر زمرد فرانسې ته کومک شوی دی فرانسه د پنجشیر په زمردو باندې اقتصاد خاوند شوی دی پنجاب د افغانانو په جهاد او په وینو باندې وروره د اتوم قدرت خاوند شو قدیر خان څوک دی پښتون چا جوړ کړ ورته دغه پښتون امیدګل څوک دی دا پښتون چا دا زما د پښتنو تاریخ وران کوي همدغه پښتون رسول الله بابر څوک دی همدغه پښتون څه وکړي د پښتنو سره عزیزانو بیا هم وایم که چیرې موږ یو ملت نسو ډیره مننه کوم راسخ صاحب اوسنی حکومت وایي چې شرعي چوکاټ جوړو د زده کړو لپاره څومره چې ژر کېږي څه باید وکړي په دې برخه کې اول خو دا وایي چې دا چوکاټ څه وخت جوړېږي آیا دا چوکاټ دی او د نړۍ چوکاټ دا نه جوړېږي په دې 3 کلو کې که نه یو سیستم جوړی ګوره که چیرې طالبان وغواړي چې د نجونو مکاتب او د خویندو په وړاندې کار زمینه یا دروازې خلاصې چې ډېره ساده دی عزیزانو هغه ادارات ښځو ته ورکړل شي چې هغه چې لکه وزارت معارف لکه وزارت مخابرات لکه هغه اداري کارونه چې مخته ځي مګرم که وغواړي خو زه په دې باندې متیقن یم مطمئن یم چې د طالبانو دغه اوله کړۍ کې چې دغه ادرس نه دوی سیاسي لوبه کوي د نړۍ سره نړۍ ته دا یو ګواښ ورکوي چې که چیرې ته زما دولت په رسمیت ونه پېژنې زه دا مکاتب نه خوشي کوم مګرم زما له نظره دا دوی ته زیان رسوي دا اسامه بن لادن بهانه جوړېږي باید د نجونو مکاتب خوشي شي د ورځې لخوا د هلکانو د شپې لخوا یا د شپې لخوا د هلکانو د ورځ لخوا د نجونو دپاره مکاتب پوهنتونونه ټول تعمیرونه شته شروع دي کړي دغه سیستم دغه بهانې د نور باید ورک کړي ډېره مننه کوم اختر محمد راسخ د داسې ورځې په هیله چې زما د یو افغانې خور دا هیله پوره سي تر څو لوړې زده کړې عصري زده کړې وکړي ډېره مننه کوم درنو لیدونکو ستاسو څخه هم خپرونه کې سیاسي او نظامي کارپوه ښاغلی اختر محمد راسخ میلمه و ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم ښه وخت